اول خبره چې دا قرباني څه شی ده او کله نشورو ده قربانی څه شي ته وای شریعت محمدی زمونږ دین اسلام کې قربانی ویل کېږي مخصوص ساورو مخصوص وخت کې حلالولو ته د الله رضا ده پاره الله رضا حاصلولو لپاره په مخصوص وخت کې مخصوص ساوري چې دنو هغه حلاليږي حلالي دته ویل کېږي قربانی په دین اسلام کې نو قربانی او عبادت ده خدا سي او عبادت ده چې دا عبادت یوازې اسلام کې نه ده بلکې د اسلام د راتلو نه مخکې هم او شریعتونو کې دا عبادت او سم د اسلام نه علاوه په مذاهبو کې هم قرباني کیږي خو خپل په رواج باندې الله وی وجعلنا الله فرمای ولکل امه جعلنا چې د هر یو ډلې د پاره هر یو امت د پاره مقرر کړی د مونږه منسکن طریقه د قرباني نو هر یو امت چې ده تیر شوه هغه به دا قرباني عبادت غنلا او کولا بلکې د قرباني د عمل د آدم علیه السلام د وخت نشورو ده او د الله رضا حصول د پاره او الله ته ځان نږدې کول لپاره مخلوق چې دنو دا عبادت کوي او کولو با لکه د آدم علیه السلام د زامنو مبارک الله جل جلاله فرمای وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ چې پیغمبر آتا بیان کا د خلکو ته خبر د آدم علیه السلام د دو زامنو بالحق ورشتیا سره حقیقت صورتحال دا غوی بیان کا اذ قربا قربانا کله چې غوی قربانی وکړه دواړو اذ قربا قربانا کله چې غوی دواړو قربانی وکړه فتقبل من احدهما نو الله دا یو نو قبول کړه ولم يتقبل من الاخر فتقبل من احدهما قبول کړي شو دا یو نه ولم يتقبل من الاخر او د بل نه قبول نشو ما وی چې قرباني عمل عبادت ګڼل کېږي او عبادت ګڼل شي د په هر زمانه کې او د الله رضا او د غنځ دیوالي لپاره چې دینو دا کېږي نو آدم علیه السلام دو زامنو هم قربانی پیش کړه د الله په در کې خپل د قرب حاصلولو د پاره نو د یو قبول کړه الله او د بل نه وجدا و چې یو کې اخلاص او بل کې اخلاص نه نو هر زمانه کې دا عبادت چې دنو دا وو خو په دغه طریقې چې کوم طریقه باندې اسلام کې کیږي او اسلام کې حکم راغله د سينو لکه اوس د آدم علی السلام دواړو زامنو قرباني وکړه یو حابیل او یو قابیل نو حابیل هغه د ګډ قرباني پیش او قابیل جو نو هغه ولګیدا هغه وخت مناسب چې کم فصلو داغه نه قرباني پیش دی یو خخ کوله ګډو کتو اخلاص سره پیش کړه او هغه سره پتوونه کې مخکنه غلط راتوا غیر واغست ته تیر کا نو دغه یو اخلاص مندو د اخلاص نو الله د قبول کړه هغه فصل والا هغه پاتې شو لم يتقبل من الاخر د بل نه قبول نه کړي نو به تور عبادت دا چې دینو دا عمل د آدم علی السلام د وخت نه را روان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانی پورې راغې خو طریقې مختلف سيزونه به مختلف پیش کېده دغه شانته مخصوص وخت مخصوص طریقه مخصوص ساورو حلالول دا چې دینو اسلام نه مخکې نو
بیا خلکو به چې دنو خپل د بوتانو په نوم به هم حلالول. اسلام کې مونږ ته چې دنو الله جل جلاله مخصوص وخت کې مخصوص طریقه باندې مخصوص ساورو حلالول حکم را کړ دی اسلام او پیغمبر اسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای فصل لربک وانحر، چې ته د اختر مز کوا، فصل لربک مز کوا د اختر خپل رب د پاره، وانحر او بیا قربانی کو. وس دویمه خبره ده چې حکم د قربانی څه دی په اسلام کې. نو حکم د دې دا دی چې قربانی واجب ده. وای ولی؟ په دې وجه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو مدینه منوره ته راغی، نو پس د هجرت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سو پورې ژوند دیو هر کال پیغمبر علیه السلام قربانی کړي او نه کوونکو ته په نبی علیه السلام وعیدونه بیان کړي. تر دې پورې چې نبی علیه السلام یو ورځ یې فرمایل چې څوک صاحب استطاعت دی د قربانی واسه رسی او د قربانی نه کوي نو اختر منزله دی ما پسې ناراض، ما پسې اختر لدی نه حاضری. نو نبی علیہ السلام په پابندی کړی دا او نه کوونکو ته نبی علیہ السلام چې دینو وعیدونه بیان کړ دي او قار داری ورته کړ دي. دغه وجنه حنفی مسلک او اکثر فقهاو دا فتوا ده چې دا واجب ده. او په دې کې ځنې خلک خطا شي وای چې دا خو د ابراهیم علیه السلام سنت یادېږي چې زمونږ په دین کې چې دی نو دا ضروری نه دي. نو سنت چې دې ته د ابراهیم علیه السلام ویل کېږي دا په معنا د طریقه ده چې دا قربانی دا په طریقې د ابراهیم خلیل الله را روانه ده. ابراهیم علیه السلام هغه د ټولو پیغمبرانو پیشوا او مشر. ابراهیم علیه السلام تعالی جل جلاله د قربانی حکم ورکو. نو ابراهیم علیه السلام چې کم مینه سره او کم ولولی سره او کم چې دنو د الله جل جلاله او محبت سره د قربانی دا عمل وکړو الله تعالی خوښ شو. نو الله جل جلاله دا هغه په عوض کې ابراهیم علیه السلام نه پیشوا د پیغمبرانو جوړ کړو او دا هغه دا طریقه چې دنو دا ژوندۍ پاتې کړه دا هغه په نوم یادېدل شروع شو او پاتې شوی قانونو ته د ابراهیم علیه السلام چې دنو عزت او د احترام حکم ورکو. وترکنا علیه فی الاخرین چې خکلی دعا خکلی الفاظ خکلی ثنا داغه رستنو خلکو کې ما پرېښو د ولی داغه د مینې او د محبت او د اخلاص او د جذبې د وجه. نو اولنې موحد هغه او د پیغمبرانو پیشواو نو په دغه وجه باندې دا داغه سنت یادېږي په معنا د طریقه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله فرمای ملت ابیکم ابراهیم علیه السلام، ملت ابیکم ابراهیم چې دا عقیده د توحید او دا همي خبري اصولي دا مذهب او طریقه د استاد نیکه ابراهیم علیه السلام. نو دا پیغمبرانو مشرو غټو پیشواو نو په دغه وجبانه داغه په نوم یادېږي. ورنه نبی علیه السلام تعالی د قربانی کولو حکم ورکړ دی او هغه د پابندي کړ دا. نو دا زمونږ د اسلام حصہ ده او چې دنو واجب ده. په دې وجه چې نبی علیه السلام پابندي کړی دا نه کوونکو باندې چې دنو نبی علیه السلام هغه غصه کړی دا قاریدل ورته او وعیدونه بیان کړ دي. او الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته حکم کړ دے فصلی لربک وانحر چې د اختر مز کوا او بیا قربانی کوا. نو حکم د قربانی شه هغه ده چې دا واجب ده او زمونږ د دین اسلام
حصہ ده شاعر الله کې راځي. او باقی قربانی طریقه صدا قربانی په کم ساورو کیږي په کوم وخت کې کیږي او په دې باندې څه ثواب ده ان شاء الله دا خبرې بچی دینو ترتیبوار بیانو. ما وی چې شپږ خبرې وکاو نو دوه خبرې پکې لاړې چې قربانی چې دا د کلی نه شروع ده او چې دینو د دې حکم څه دی او ان شاء الله باقی خبرې چې دي هغه به روان درسونو کې کوو. الله جل جلاله نه دعا کوي چې الله دې موږ له صحیح معنی کې دین اسلام زده کولو او په دې د عمل کولو توفیق راکړي.